مه ځورېږئ، خفه یاست او ولې خفه یې؟ وجه یې څه ده؟ دغه پوښتنې خپله ځواب کړئ. ډېر سوچونه مه کوئ. دا وشو، هغه ونه شو. ژوند په والله چې په هېڅ خفګان نه ارزي. موږ دلته مسافر یو او د مسافرو ابدي کور نه وي معلوم. څه ډول چې توره شپه په سپین سهار بدلیږي، همداسې هر څه تغیر مني. د ځان پورته خلکو ته په نظر مه ګورئ. ځان نه ټیټ خلک هم وګورئ. هغوی چې معذوره دي، د بدن غړي یې له لاسه ورکړي، هغوی ته هم نظر وکړئ. هغوی چې قرضداره دي، سهار او ماښام یې دروازه ټکول کېږي، هغوی هم خیال ته راولئ. د وسوسو له نړۍ لاره جدا کړئ. فکر وکړئ، ډاډه اوسئ. فکر وکړئ، ډاډه اوسئ چې هیڅ داسې ستونزه نشته چې حل ونه لري. ستونزې ته مه وایاست چې لوی ستونزې ته مه وایه چې لوی، ورته ووایه چې الله ډېر لوی او مهربانه ذات دی. د چا ماڼۍ ته فکر مه کوئ. ډېرې کمې ماڼۍ به وي په دنیا کې چې هغه په حلالو پیسو جوړې شوې وي. دا د الله رحم وګڼئ چې د حرامو یې ژغورلی، نهایي مجبوره کړې. 2 رکعته لمونځ او اوږدې سجدې کول یې 100% علاج دی. فکر وکړئ، پوره آرام شئ. د توبې دروازه نن هم خلاصه ده. الله همدا اوس زموږ ګناهونه بښي. د الله په کار باندې رحمت بهتروالی لري. هیڅ خفه نه شئ. که هر څه پرېښودې، نو تل دا فکر کوه چې الله جل جلاله ډېر ستر مهربانه ذات دی. الله جل جلاله مو هیڅ کله نه پرېږدي. الله جل جلاله تل ستاسو سره همیش او هر ځای وي.